السلام علیکم ملګرو. په انډر 19 کرکټ ورلد کپ کې نن افغانستان او د نیپال میچ ډېر زیات یو ګرم میچ بکیږي، ډېر زیات خوندور میچ بکیږي. افغانستان لپاره دغه میچ څومره مهم دی، نیپال لپاره دغه میچ څومره مهم دی. مکمل معلومات سره شریکوم، ویډیو خپل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. راځو ملګرو نن میچ باندې خبره کوو. افغانستان او د نیپال میچ دی. دغه پوینټس ټیبل کې تاسو وګورئ، پاکستان 2 میچونه کړي دي، 2 ګټلې دي، 4 پوینټونه دي. نیوزیلند 2 میچونه کړي دي، 2 ګټلې دي، 4 پوینټونه دي. نیپال 2 میچونه کړي دي، 2 بیللې دي او دغه 0 پوینټ دی. او د افغانستان چې کوم دی هم 2 میچونه کړي دي، 2 بیللې دي، 0 پوینټ دی. نو د پوینټ ټیبل حال خو مې سره شریک کوو. نیپال او افغانستان دوه ټیمونو 2 میچونه کړي دي، 2 ټیمونو بیللې دي. دغه میچ د افغانستان لپاره ډېر مهم دی ځکه چې افغانستان که دغه میچ وبلي نو هم د ټورنمنټ نه بهر کېږي. د نیپال لپاره هم ډېر زیات مهم دی ځکه که نیپال دغه میچ وبلي نو هم د ټورنمنټ نه بهر کېږي. خو که نن موږ وګورو چې افغانستان د نیپال سره میچ دی نو د افغانستان ټیم څه یو په حساب باندې د نیپال په ټیم باندې لږ شان مضبوط راځي ځکه چې افغانستان سره که موږ وګورو نبی ساحل دی، جمشید زدران دی، خالد تنیوال دی، سهیل زرمتی دی، نعمان شاه دی، رحیم الله دی، ناصر خان په خپله باندې کپټن دی، هغه بالینګ هم کوي بیټینګ هم کوي. نو افغانستان سره یو ډېر ښه بیټینګ لاین اپ دی. خو وفي الله ترخیل دی، دغه شان هغې سره چې کوم بالران دي، ازنفر، خالد احمد، بشیر احمد، عرب ګل مومند، همدغه سکواډ چې واچوي نو افغانستان سره بهترین چانس دی او بهترین اپشن دی د نن میچ ګټلو. چې نن میچ که افغانستان اولنی بیټینګ وکړي نو کم از کم افغانستان ټیم له پکار دی چې 2.5 نه برابر سکور نیپال ته وکړي او نیپال ټیم زر زر اوټ کړي. که چېرته نیپال ټیم اولنی بیټینګ وکړي، نیپال ټیم کم از کم 100 سکور پورې اوټ کول پکار دی. افغانستان ټیم له سکور بیا ډېر زر چیس کول پکار دی ځکه که موږ وګورو تېرو میچونو ته د افغانستان رنټ ډېر زیات خراب دی. د پاکستان خلاف په 103 سکور باندې اوټ شوی، د نیوزیلند خلاف په 2 باندې اوټ شوی، ډېر غټ اورونه دې پاتې شوي، مطلب ډېر په خراب رنټ سره د افغانستان دغه 2 میچونه بیللي دي. نن د افغانستان لپاره ډېره غټه موقع په 2 حسابونو باندې چې افغانستان نن میچ هم وګټي او په ښه رنټ سره هم وګټي نو یو ډېره غټه موقع ده. نیپال ټیم کمزوری دی، الریډي موږ نیپال ټیم ته وګورو، نیپال ټیم ډېر کمزوری په دغه ټورنمنټ کې روان دی. د افغانستان په حساب باندې افغانستان کمزوری روان دی. خو نیپال ټیم ته نن کولی شي افغانستان ټیم شکست ورکړي، ماتې ورکړي افغانستان ټیم. او افغانستان ټیم که اولنی بیټینګ وکړي یو غټ هدف پکار دی، 300 پورې کم از کم پکار دی، 2.5 نه برابر پکار دی. نیپال ټیم زر اوټ کول پکار دی. که نیپال ټیم اولنی بیټینګ وکړي، نیپال ټیم زر اوټ کول پکار دی. افغانستان ټیم ته پکار دی چې دغه سکور زر پوره کړي. نو افغانستان ټیم ته نن یو ډېره غټه موقع دی، یو ډېره غټه چانس دی چې نیپال ټیم ته شکست ورکړي، ماتې ورکړي او په دغه ټورنمنټ کې دوباره خپل هغه انټري واخلي چې ټورنمنټ نه مکمل بهر نشي. تاسو هم سره خپل رایه ضرور په کمنټ کې شریک کړئ چې افغانستان ټیم نن اولنی بیټینګ پکار دی، اولنی بالینګ پکار دی، افغانستان ټیم له څه کول پکار دي په دغه میچ کې. د ویډیو کتلو ډېره مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ، زموږ پیج هم سره فالو کړئ او یوټیوب چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ د نور تازه معلوماتو لپاره. دغه میچ به نن د پاکستان وخت مطابق 1 بجې شروع کېږي او د افغانستان وخت مطابق 2:30 بجې شروع کېږي. د ویډیو کتلو ډېره مننه. د الله په امان.